أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إذا روجي تذكير روانة يا تنجي مخي يا تنجي بدرياتك يبقى يومن سير الدعاء روايات راغي باقي الدعاء تذكيره أو تستمولي كتابة دي وجه سنة إذا رجاء أقر كي سهولتنا ثانيا بكي بيدا شيء بيام يوغران بعد مشاقات فكيرة والله فاكو إذا خپل خاص رحمت ذكره إذا خپل عنايات أو خپل رحمت ذكره وکړو چې دا بندګان داسې نه چې دا مشقت بلکې د الله پاک هم په موږ باندې رحمت کوي یاره دې وجې نه په دې منځ کې د آیات الله پاک راوړو چې دې خبرې ته اشاره وه چې د روژهدار سره دعا قبلېږي روژې د تفصیل په منځ کې د آیات راوړو څنګه چې حدیث کې راځي که نه چې د روژه ماتې په وخت کې دی د روژهدار دعا قبلېږي نو دغه د دعا د آیات په منځ کې الله پاک په دې بنیاد سره چې د روژې سره مناسبت یې دا دی چې د روژهدار دعا قبلېږي دلته بیا د روژې هغه بعضې احکام پاتې شوي د روژې لکه اعتکاف په روژو کې وغیره نو په دې آیات کې د هغې تذکره ده احل لکم چې حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپې د روژو کې الرفث کوروالی الی نسائکم د خپلې بیبیانو سره احل لکم حلال کړی شوي دي اصل کې مخکې خو تاسو ته مې ویلي که نه چې په روژه کې درې تبدیلیانې راغلې هغې کې یوه تبدیلي دا وه د شپې به ماښام انسان څنګه اوده شو نو بس د شپې خوراک څښاک کوروالی هر څه حرام په هغې کې بیا د بعضو صحابو نه چې دی هغه ګران شو دا حکم لکه قیس بن سرما انصاري رضی الله غالبا دا صحابي دی چې د ورځې به ثابته ورځ مزدوري کوله د ورځې دغه شان ثابته ورځ مزدوري وکړه او چې ماښام راغی نو خوراک نه و په کور کې دې بیبي ورته وویل ورېږه زه بندوبست کوم په کور کې خو څه خوراک نشته روژه ماتې په ټایم راغی خو زه دله څه بندوبست کوم نو چې دا بیبي ووته چې راتله نو هغه ډېر زیات ستړی شوی نو سترګې پټې شوې نو چې کله راپاڅېد نو حکم خو دا و چې کله ته راپاڅې نو بیا به څه خوراک څښاک نه کوې دغه شان هغه دا روژه داسې بله په نهارونه بیا یې په دې پسې ورپسې بله ونیوه نو د هغې ماسپښین چې دی دغه صحابي چې دی دی بېهوشه وغورځېد ځکه چې هغه د ورځې مزدوري وکړه او روژه ماتې ټایم ته چې به ځان نه ورسو خوراک په کور کې و نو چې وده به شو که خوراک بیا راغلی هم و نو په دې کیفیت کې په دویمه روژه باندې چې بیا دی نو دغه صحابي په ماسپښین کې بېهوشه شو نو مشقت تکلیف کې وغورځېد دارنګې د بعضې صحابو نه چې دی کوروالی حرام و د شپې نو د خوب نه بعد بیا چې وده به شوې نو هغې نه بعد حرام و نو بعض صحابو د خوب نه بعد د بعضې صحابو نه دغه چې دی دغه په دې کې مبتلا شول یعنې دغه کوروالی دې وشو الله پاک بیا ثاني په دې آیت کې فرمایي چې احل لکم حلال کړی شوي دي بل د احل نه دا پته لګي چې مخکې دا حکم حرام و اوس حلال کړی شوی دی ځکه چې حلال کړی شوی دی نو دې دا پته لګي چې مخکې حرام و چې د شپې چې به وده شوې نو هغې نه بعد به دا هر څه حرام خو یوه خبره دلته بله واورئ چې ګوره د شپې د خوب دا ذکر دلته نشته نو بعضې خلک وایي که نه قرآن نو اوس که د قرآن حجت په خپل ځای ته مني او حدیث نه مني ډېر خلک وایي حدیث نه نو اوس دلته پکې دا تذکیره په قرآن مجید کې یو ځای هم نشته چې د شپې وده شي نو د هغې نه بعد بیا خوراک څښاک او دا حرام دي نو په دې دا د نبي علیه السلام په حدیث کې ده چې د شپې د خوب نه بعد چې دی د هر څه حرام دی صحابه په هغې عمل کوو نو دلته چې دا حکم حلال شوی دی نو دا هغه حکم حلال شوی دی نو یو په دې کې دې ته اشاره شوه چې الله پاک په خپله دې حدیثو ته څه ویلی حکم الهي ویلی چې دا د الله پاک حکم دی ځکه چې د هغې تذکره خو په حدیث کې ده او د الله پاک هغه حدیث هغه حکم چې دی منسوخ کړی دی چې اوس په دغې حدیث عمل نه کوئ خو حکم مخکې ورته دا ووایي چې دا د الله پاک حکم و یعنې هغه خو نبي علیه السلام بیان کړی د الله پاک حکم و دغه د کنه خوب تذکره دلته نشته نو حدیث چې دی دا حجت دی دې نه بغیر چې دی بعضې خلک بیا وایي حدیث په ظاهري معنا او په قرآن مجید او حدیث داسې د حدیث که ته نه منې ډېر شیزونه دي داسې من جمله د هغې نه د لړم حراموالی شو د مار حراموالی شو د خر حراموالی شو یا ډېر داسې شیزونه دي د میخي حلالوالی شو دا کوم دي قرآن کې دا ټول د حدیثو نه ثابت دي یا د مانځه طریقه په قرآن مجید کې کم ده دا د حدیث نه ثابت ده که تاسو دلته کې د حدیثو نه انکار کوې نو بیا دغه شیزونه بیا ته په خپله استعمالوې نو بیا څه وایي چې ته به دې کې راګیر کړې چې دا خو د قرآن نه دي ثابت د دې تذکره کم ده نو ټول حدیث نه انکار نه کوو خو د بعضو نه کوو نو
دا هغه د خپل کور کې ځان نه غرق کړي. نو د حدیث چې دا وحی ده الله پاک طرفه یو حکم دی. دومره فرق دی چې د قرآن داسې وحی ده چې دا د دې تلاوت کولی کېږي او د حدیث صرف تلاوت نه کولی کېږي، نور هغه د دلیل شرعي دی. نو حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپې د روژو کې الرفث کوروالی الی نسائکم په خپلو بیبیانو سره. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دوی ستاسو دپاره څه دی؟ لباس دی، یعنې دا ستاسو دا ښځې دا ستاسو دپاره د لباس مانند دي. وانتم لباس لهن او تاسو چې دی د لباس دي، یعنې دوی ستاسو دپاره څه دي؟ مثال د جامو دي او تاسو د دې دپاره د مثال د جامو دي او جامې انسان ته ډېرې نږدې. نو د دغې وجې چې دی تاسو ته ډېر نږدې نو اوس تاسو ته حلالوالی یعنې تاسو ته په دې کې اختیار میلاو شو. ځکه چې انسان د یو شی ډېر نږدې نو خامخا د هغه استعمال هر څه کوي. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. الله پاک ته علم و انکم چې بېشکه تاسو کنتم تختانون تاسو به خیانت وکړئ د خپل نفسونو سره. یعنې په دې الله پاک ته علم و چې تاسو به څه کوئ؟ خیانت کوئ په دې حکم کې. یعنې دا حکم ډېر سخت و. نو فتاب علیکم الله پاک وایي الله پاک متوجه شو په تاسو باندې کله چې د توبې نسبت الله ته وشي نو په رحمت سره، یعنې الله پاک په خپل رحمت سره متوجه شو عفا عنکم او تاسو یې معاف کړئ. یعنې دا شته چې څه شي دي صحابه ته ګوره هر ځای کې الله پاک اعلان نه کړي، یعنې په شته باندې فتاب علیکم وعفا عنکم الله پاک په تاسو باندې رحمت سره توجه وکړه. حالانکې دغه خو هم حکم منو که نه چې د شپې خوراک څښاک و د خوب نه بعد یا د هغې د کوروالي دا خو منو کړو، صحابو نه خوشي و که نه. الله پاک ته یو خو مسله ورته ما اساني په کې راوسته، بل ډایرکټ اعلان وکړو فتاب علیکم وعفا عنکم او تاسو یې څه کړئ؟ معاف کړئ. فالآن باشروهن پس اوس تاسو ته اختیار میلاو شو. باشروهن تاسو څه کوئ؟ کوروالی کوئ. وابتغوا تلاش کوئ ما هغه څه کتب الله لکم چې الله پاک لیکلي ستاسو دپاره. یعنې الله پاک چې څه احکام دي په څه طریقې باندې الله پاک کوم حکم نقل کړی دی په هغې طریقې سره هغه تلاش کوئ، په هغې طریقې سره بیا عمل کوئ. وکلوا واشربوا او خورئ او څکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. خورئ او څکئ تر دې وخت پورې چې واضح شي ستاسو دپاره هغه سپین تار من الخیط الاسود د تور تار نه. اوس دې کې الله پاک چې د اخري وخت چې د روژه ماتي د دې پېشبندي د روژې بندېدو اخرنی وخت دی چې تاسو خورئ څښئ. یعنې مخکې چې کومه پابندي وه چې خوراک او څښاک چې دی د خوب نه بعد بیا جایز نه و، نو اوس تاسو ته اجازت دی خورئ او څښئ خو تر دې پورې چې هغه سپین تار د تور تار نه جدا شي. اوس بعضې خلک وایي د قرآن مجید په ظاهري معنی به عمل کوي. بس قرآن مجید کې څه دي بس د دې به د ځانه تفسیر نه کوي، د ټکي تفسیر به نه کوي، څه راغلي بس دغه شانتې عمل کوي. لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود چې اوس د دې تفسیر نه کوي نو په دې کې څنګه پته لګي چې سپین تار د تور تار نه جدا کېږي. او داسې شي هم وه غالبا یو صحابي هغه خپل کټ سر ته د بالښت لاندې دوه تارونه ایښودل، سپین تار یې ښودل، تور تار یې ښودل. اوس د دې نه څه مراد دی؟ د سپین تار نه مراد د صبح صادق هغه رڼا ده، یعنې چې کله د سهار د بانګ د وخته پورې تاسو څه دی اجازت دی. او د من الخیط الاسود نه مراد هغه شپه هغه ده، یعنې د شپې کله چې شپه ختمه شي او رڼا لږې یعنې صبح صادق کېږي نو دغې پورې تاسو ته څه دی د خوراک څښاک اجازت دی. من الفجر د سهار نه په دې کې دغې صبح صادق ته اشاره ده چې د صبح صادقه پورې چې تاسو څه کوئ؟ خوراک څښاک کوئ. ثم اتموا الصيام الى الليل یا پوره کوئ روژې الى الليل د شپو پورې، یعنې بیا د روژې اخرنی وقوف و چې بیا د سهار نه دغې صبح صادق نه تاسو ونیسئ بیا د شپې پورې چې دی پوره کوئ. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد او کوروالی مه کوئ په دې حال کې چې تاسو په اعتکاف کې په جوماتونو کې. دلته الله پاک د اعتکاف چې دی هغه ذکر کوي. اعتکاف څه ته وایي؟ نو اعتکاف په مطلقه کېناستو سره بس په یو ځای کې یو سړی لږ پاتې شي دې ته اعتکاف وایي، یعنې په کېناستو لږ ساعت ایسارېدل دې ته اعتکاف وایي. او په اصطلاح د شرح کې اعتکاف هغې ته وایي چې په څه شرایطو د خاص شرایطو سره په مسجد کې په جومات کې کېناستل د خاص شرایطو سره دغې ته اعتکاف وایي. او خاص شرایط دا دي چې هر څه د عذري طبعي یا د شرعي نه علاوه چې دی د جومات ته به نه وځي. مثال په طور عذري طبعي دا دی طبیعت کې دا دی چې سړي له میچاځي ورځي، لوی مول ورځي، واړه مول ورځي، نو دغې اجازت شته چې یاره ته که په جومات کې بندوبست نه وي نو بهر ته وتی شي. یا عذر شرعي دا دی د جمعې لپاره وتل شو، که جمعه په دغې جومات کې نه وه بعضې بانډو چې دی جوماتونه خو وي جمعه خو هلته په یو خاص ځای کې نو د دغې وجې وتی شي. نو دغه خاص شرایطو سره په جومات کې کېناستلو دې ته اعتکاف وایي. الله پاک وایي تاسو کوروالی مه کوئ د خپلو بیبیانو سره په هغې حالت کې چې تاسو په اعتکاف کې په جوماتونو کې. تلک حدود الله دا د الله پاک حدود دي، د الله پاک پولې دي. فلا تقربوها دې ته مه نږدې کېږئ. کومې بس تاسو ته اجازت میلاو شو چې خورئ څښئ هر څه کوئ، لیکن چې صبح صادق وشي
لباس هر څه ختم، خوراک څښاک مباشرت هر څه ختم. نو الله پاک په آخره کې فرمایي دا د الله پاک حدود دي، حد د الله دی، بس دا پولې دي. څنګه چې پوله د انسان د بل سره شریکه، بس د ما پوله به نه ډکېږي، بس دا د الله پاک پوله دي. فلا تقربوها، دې ته مه نږدې کېږئ. نو اوس دا نږدېکت خو حرام نه دی. مخکې هم ما درته ویلي وو چې کله ګوره شریعت چې دی دې چې یو حکم حراموي نو د هغې اسباب او ذرایع هم حرام دي. ګوره اوس اصل کې دا قربت دا نږدې کېدل دا خو حرام نه دي خوراک څښاک ته. که ته خوراک څښاک ته نږدې شې نو په دې کې اوس عیب نشته. دغه شانتې په کوروالې وغیره کې کور خپلې بیوي ته نږدې شي. خو اصل کې دا د شریعت مزاج دی چې کله یو شی حراموي د هغې اسباب هم حرام دي. ته چې یو شي ته نږدې کړې نو بیا پکې ته واقع کېږي. نو د دې نه دا مسایل هم دخلي چې په د روژې په حالت کې چې دی سړی خولې ته داسې اوبه ډېرې نه اچوي چې دا غړغړې شروع کړي چې اوبه لاړې شي، دا مکروه دي. یا داسې دغه نه کوي چې د هغې نه چې دی خطره د روژې د ماتېدو شي. یا په دې کې دا خبره هم واضح شوه چې انسان چې دی سهار چې دی په کار دا ده چې د وخت په پوره کېدو نه لږ یو څو منټه مخکې روژه بنده کړي. فلا تقربوها مه نږدې کېږي، چې ته بالکل په عین وخت باندې خو ته نږدې شوې که نه. او دغه شانتې ماښام هم چې دی که یې سړي ته پته دومره نه لګي خو د اوس نن سبا خو ماشاءالله فکس ټایم معلوم شوی په جوماتونو کې به ولري. که ته شکي نو 2-3 منټه ناوخته یې ماته کړه. فلا تقربوها. او دا د دنیا آیتونو کې دا داسې دا ذکر راغلی لکه په 15مه سپاره کې راځي ولا تقربوا الزنا، تاسو زنا ته مه نږدې کېږئ. نو نږدېکت اصل کې حرام خو نه دی، هلته زنا حرامه ده، لیکن زنا ته مه نږدې کېږئ. ځکه که نږدې شوې نو بیا دومره ایمان دا خو د ډېر کمو خلکو بیا سړی واقع کېږي. او داسې دا داسې نور مسایل پرې قیاس کوئ. لکه مثال په طور بدنظري ده. اوس بدنظري اگر پردۍ ښځې ته مه ګوره. ولې؟ اصل کې د دې نقصان نه وشي د دې نه به ته په ډېرو ګناهونو کې اخته شي. نو دا هلته دا نظر یې هم حرام دی. نو دې ته وایي حرام لغیري د غیر د اصل حرام هغه زنا او دغه شیزونه دي. لیکن دا مخکې حکمونه چې الله پاک ولې حراموي چې دې ته نږدې کېږم. نو د دې مطلب دی چې دا چې کله وشي نو بیا انسان خپل ځان نشي قام کولی. نو کذلک یبین الله آیاته، دغه رنګې بیانوي الله پاک آیات خپل آیاتونه للناس خلقو ته لعلهم یتقون، دې لپاره چې دوی بچ شي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. أحل لکم حلال کړی شي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپې د روژو کې الرفثو کوروالی الی نسائکم د خپلې بیبیانو سره هن لباس لکم دوی ستاسو دپاره لباسونه دي وانتم لباس لهن او تاسو د دوی دپاره جامې. علم الله الله پاک ته علم انکم کنتم چې بېشکه تاسو تختانون انفسکم خیانت کوئ د خپل نفسونو سره. فتاب علیکم الله پاک په رحمت سره متوجه شو په تاسو. وعفا عنکم او تاسو یې معاف کړئ. فالآن باشروهن اوس کوروالی کوئ. وابتغوا او تلاش کوئ ما كتب الله لكم هغه څه چې لیکلي دي الله پاک ستاسو دپاره. وکلو او خورئ واشربو او څکئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض تر دې پورې چې واضح شي ستاسو دپاره هغه سپین مزی من الخیط الاسود د تور مزي نه من الفجر د سهار نه ثم اتموا الصیام بیا پوره کوئ روژې الی اللیل شپې پورې ولا تباشروهن او کوروالی مه کوئ د خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون په دې حال کې چې تاسو په اعتکاف کې فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا د الله پاک پولې دي. فلا تقربوها پس مه نږدې کېږئ دې ته. کذلک دغه رنګې یبین الله بیانوي الله پاک آیات خپل آیاتونه للناس خلقو ته لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی بچ شي. صدق الله.